بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دې کې موږ ټیبل 2 په نوم یو بل ټیبل جوړو او دې کې موږ پراپرټي پرون د نمبر هم ختمه وه. نن به پراپرټي وایو د نمبر له لاندې چې دا ډیټ اینډ ټایم ده. ډیټ فرض کړه موږ ولیکو ایډمیشن ا ډیټ به ولیکم، صحیح ده، ایډمیشن ډیټ دا به ډیټ ورته انتخاب کړو. ښه، اوس چې دلته راشي فارمیټ دې څه رقم وي، سټایل به ورته انتخاب کړي څه رقم ډیټ معلومه درته ښکاري، څه رقم سټایل چې تا خوښ هغه به ورته انتخاب کړي. انپوټ ماسک کې به دلته موږ شي وکړو، هېڅ خاص شي به نه یې وکړو. زه چې څومره فکر کوم ښه، بس هماغه سیسټم ده د تاریخ. هلته موږ له هغه پاس ځای راواخیست، صحیح ده که نه، موږ له دې ځای راواخیست. کیپشن باندې خو پوه سوی که نه، دلته ا ډیټ نوم دلته به ایډمیشن ډیټ نوم ورته ولیکي، بیا به ښکاري خلکو ته ایډمیشن ډیټ، خو ته به فارمولې کې دا نوم استعمالوې. ډیفالټ ویلیو فرض کړه که غواړې چې د نن ورځې تاریخ دې وي پکې هره ورځ، دلته به څنګه کې مساوي ټوډے تو درې دا فنکشن کار کوي که نه کوي، رن کا او یس کا دا فنکشن یې کار نه کوي والا. دې ټوډے په ځای به استعمال کو بل فنکشن مساوي تو درې ډیټ ورته ولیکم. ده مسعود ده تاریخ طریق ته بس لیکل کوه، تاریخ په راخلي او که یو بل فنکشن د چې مخکې م درته ویلي مساوي ناو که ورته استعمال کړې هغه بیا وخت او تاریخ دواړه درته لیکي. خو هلته ما سټایل داسې انتخاب کړی ده چې صرف سټایل ما د ټایم په هغې کې نه ده انتخاب کړی په اسانه، د دې وجې دلته شي کوي صرف تاریخ درته شو کوي. بل د دې کې ویلیډیشن رول دی، کوم تاریخ پورې پرېږده کوم مه پرېږده. فرض کړه که ورته هلته به ګریټر دین ساین ورکړي او تاریخ به ورته ولیکي چې مثال اول د اولې 2014 دې نه ښکته به نه پرېږدي، پورته تاریخونه به پرېږدي. بټوین هم کې استعمالولی شي دوه تاریخو تر منځ، لکه پرون چې موږ په فیسونو باندې کوم کارونه وکړو، خو هلته به موږ یو عدد لیکي، دلته مکمل تاریخ لیکي، یا که وخت وي مکمل وخت به ورته لیکي. ویلیډیشن ټکسټ بیا هم هغه وظیفه ده، مثال چې هغه میسج چې کوم درکوي غلطي څوک وکړي په خپله خوښه دغه ځای کې به هغه میسج ولیکي. ریکوایر ده که نه ده، نور هماغه خبرې دي. خامخا باید چې تاریخ ولیکي که ویې نه لیکي، که یې څه کې بیا خامخا لیکي. انډیکس په دې کې تکراري راځي که نه تکراري، خامخا پکې راځي. آی ایم ای موډ چې کوم دا ته مې بل ورځ هغه لیکي سیسټم وکړو، دغه هسې هم په هغه باندې اپلای کېږي، نوم باندې اکثره، او دا نور خو هماغه رقم ده. خو یو شی دی کې ده نه وایي چې ډیټ پیکر ده، دا چې ده اوس د تاریخونو لپاره فعال ده. اوس راځم ډیټ پیکر څه رقم کار کوي، دلته راسه کلیک کړه، دا وینې دې ته ډیټ پیکر وایي. آیا دا ښیم که نه؟ ګوره ځم ورته مې دا مه ښیه، نیور او رن کا یس کا راسه اوس کلیک کا، اوس نه دلته ښي. بیا راځم بل چې ده په دې کې دې نه وروسته کرنسي ده. فرض که ایډمیشن فیس ده، هغه ایډمیشن ډیټ و دا ایډمیشن فی ده فرض که، او دې ته کې ما کرنسي واخیسته. کرنسي لپاره راځو دلته کرنسي چې کومه اوس راخلې، یورو ده پکې، ډالر ده پکې، چې کومه یوه یې تا خوښه وه صحیح شوه، بس ورته چې دغه ډالر صحیح ده هلکه. ډیسیمل پلیسز دې څومره ورسره ښکاري، 2. راځو چې کوی چې کار کوي که نمبر باندې خو یې کار نه کوه. راځم زه چې ایډمیشن فیس 500 راواخیست. بیا راځو بل چې ده په دې کې ایډمیشن دې نه بس د هغه لرې کړمه، کوم چې نه یې غواړم ډیسیمل پلیسز. انپوټ ماسک به دې باندې کار ورنه کړي،
صرف ټیکسټ اپډیټ باندې کار کوي لکه پرون هم کله میسج را کړی کیپشن بیا هم هغه وظیفه ده مثال د اے فی لیکل د طریقې ایډمیشن فیس او ډیفالت ویډیو په دې کې که مثال ایډمیشن فیس دیتا یو رقم ده کنه مثال 1000 افغانۍ ده بس دا کې پرې همیشه به دا کې لیکلې وي ډیفالت ویډیو کال ته موږ دغه رقم کار کړی او ویلیډیشن ختم کې لیکلای شي بالکل څنګه چې موږ ټیکسټ کې کړی دغه رقم دلته کېږي ویلیډیشن رول د دې لپاره څور کولای شي مثال ویلیډیشن رول ورکړل ته چې n 1000 څرنګه کې yes کا the n operator you enter requires parenthesis okay دا چې قوسونه دغه ته استعمال کا دغه ښاغلي ته run yes اوس راسل د په ایډمیشن فیس کې کوم ګولي کوم نه سوا نه پرېږدي بغیر له زرو به بل عدد نه پرېږدي ورته نه پرېږدي نه بیخي پرېږدي نه ګوره چې کوي دا کالته ما ورته ولیکل یو هغه مې ورته ولیکل شرط مې ورکړ چې یو صرف دغه ښه زه بیا د دې ډیزاین ته راځم دا تر لرې کوم ویلیډیشن ټیکسټ هغه میسج په خپله خوښه جوړول ریکوایر ده که نه د خامخا باید د کنټریو کې انډیکس تکراري پکې راشي که نه خامخا تکرار راځي او ټیکسټ الاینمنټ د پکې وعلیکم سلام وغیره وغیره جوړ بخار کوي ښه دې کې یو پوښتنه بله پیدا کېدی شي چې که چېرته موږ وغواړو چې دې سره افغانۍ ولیکو ډالر دې لپاره بېرته اول اکسل را خلاص کړه اکسل ته مو دغه ځای کړی و کرنسي به انتخاب کړي صحیح ده دلته ډالر ده زه ته یم چې کسټم په خپله خوښه فرض که زه جوړوم دلته ورکوم اف او بیا علامت نمبر دبل دې ځای کاپي کړي کنټرول سی او وړو یې هلته ګورو چې کار کوي او که نه کوي دا په دې باندې کار یې کو ښه ده که بیا نه کوي کنټرول وي صحیح څه رن یس خپله یې موږ ته لیکلی شي دروازې کې هم لیکلی شي خو کېدای شي دغه کې بیا غلطي ده نو چې د اکسل نه موږ ځکه راوړو چې سړی خاطرجم وي د دې نه وروسته بله چې د اټو نمبر خو موږ ویله یس نو کوم وخت کې استعمالېږي یو کس میریډ ده که نه د واده یې کړی که نه دی یې کړی دې لپاره به ته یس نو استعمالوي یس نو یې مخکې ته استعمال کړی و هغه څنګه دلته ګوره که میریډ وي خو فعال که نه وي میریډ غیر فعال نو را به شي اوس دلته د دې ټرو فالس کې اخلي آپشن هلته یو رقم ده خو دلته به درته ښکاري ټرو فالس یس نو یا آن آف صحیح ده یوه خبره ده نور هلته ګوره رن کا یس کا هلته څه اثر نه په غورځي خو دا صرف دلته آپشن یې ورکړي دي کیپشن کې ورکوي میریډ موږ بس صحیح لیکلی کیپشن ته ضرورت نشته ډیفالټ ویلیو د زیرو دا مطلب ده چې دې کې به انتخاب نه وي لکه څنګه چې موږ هلته وګوره خانې خالي وي که دا چېرته ته ورته ون کې نو بیا به راځو چې کوو به تیار فعال وي ګوره نوې انټري چې کېږي تیار به فعال وي ورته ورته هم دا بېرته زیرو که هلکه ویلیډیشن رول به دې کې نور څه هغه کوو دوه اپشن دي پکې 0 1 دې کې نور هېڅ خاص نه به اپلای کېږي بل ښه زه خو دلته تر راغلم ځو دې نه پس بل چې دا اویلي آبجکټ ده پکچر به څه موږ راوړو یا فوټو دې راوړ نو اویلي آبجکټ به دې لپاره موږ اخیستی اویلي آبجکټ کې څه نشته یو کیپشن ده ریکوایر ده جنرل کیپشن مطلب که نوم ورته بدلی فوټو ته او کیپشن خو دغسې ریکوایر څه رقم ده چې خامخا باید راواخلي که نه او ټیکسټ الاینمنټ دی کې خو هسې هم عکس د الاینمنټ ته ضرورت نشته هسې هم سنټر کني کې انتخاب کا چې په مینس کې دی بل چې د موږ سره ډیټا ټایپ له دې نه وروسته هغه د هایپرلینک او ټیکسټ یو رقم دی هایپرلینک کې موږ اکثره ایمیل یا ویب سایټ استعمالو هایپرلینک ګوره هغه د ټیکسټ لکه دې کې موږ لیکل کوو ای بي سی کې لیکل کېږي 1 2 3 کې لیکلی شي نور دې کې خاص نه وایي داسې شي نشته صرف یو شی ادب کې چې هغه ده
اپینډ اونلی دا په یو بل ځای کې هم راځي هغه اپشن مې کې پرېښی ده یس نو اپینډ دا مطلب چې لیکل دی په دې حجرې کې وکړه چې وخت وروسته بیا دې پکې اضافه کول نو اپینډ دا مطلب چې دغه ځای پورې تا لیکل کړي دي نو څه لیکل نور سره اضافه کړه دا بیرته چې ورلګی دې ته اپینډ وایي دغه ته اجازه ورکوي یا نه ورکوي په دې کې یو اپشن موږ پرېښی ده هغه د میمو ټیکسټ او میمو یو رقم دي یو ورځ باندې لکه چې پاتې نمبر درته راغله میمو ټیکسټ څنګه یو رقم ګرځي زه انتخابوم یو رقم دي صرف دغه اپینډ کې نه وای ده ښه فرق یې څه ده په ټیکسټ کې چې دا لږ لیکل کوو لږ اندازه میمو کې زیات بل دی موږ سره اټیچمنټ اټیچمنټ چې دا اکثره موږ د ډاکومنټس لپاره استعمالوو ډاکومنټس مطلب اسناد دی سرټیفیکیټ وغیره د لپاره موږ اټیچمنټ استعمالوو د اټیچمنټ د ګراس دی کې هم شنسته کیپشن دا ریکوایرډ ده بل چې دا په دې کې موږ استعمالوو کلکولیټر دی کې موږ نه استعمالوو لوک اپ وزټ کې استعمالوو که ژوند دې باندې به بیا دلته هم ستا لوک اپ له دې ځای هم کېږي دغه کار او له دې ځای هم کېږي که ژوند دې باندې به بیا سبا کار کوو بیا پسې رخصتي کېږي نو موږ او تاسې ټیبل سرته رسېږي